السلام علیکم ملګرو. په جوماتونو کې اعلانونه وشول، حالات مکمل خراب دي. د چپسو د وجې نه په شانګله کې عجیبه واقعه راغلې ده. لاول را سره د اعلان واورئ، ویډیو مکمل باندې شیر کړئ د نورو ملګرو سره چې ټولو ته ورسي. دکانداران یو ضروري اعلان واورئ. د چا په دکان کې چې چپسي، پاپړي، چورنګي، وانډاني، نو د دې هیڅ قسمه اجازت نشته. که سبا بیا په کوم دکاندار پرچه کېږي نو په هغې کې به هیڅ قسمه رعایت نه وي. د ایسي صاحب د طرفه دا دغه د هدایت دي چې ټولو دکاندارانو ته سوال جواب وکړه چې پاپړو، چورنګو، وانډانو او دا شوي نه چې د چپسو دا چې دی نو له خپلو دکانونو نه لرې کړي، که نه بیا به پکې هېڅ قسمه څنګه چې تاسو د اعلان واورېدلو، دا په شانګله کې واقعه راغلې ده. په شانګله کې ماشومانانو چېرته د دوکان نه چپس اخیستي وو او د هغه نه پس چې دی نو هغه ماشومانان چې دي نو هغه وفات شوي دي، ختم شوي دي. نو بیا چې دی نو شانګلې چې کومه ایسي دی نو هغه دا اعلان وکړو چې په کومو دوکانونو کې چپس وي نو هغه چې دی نو هغه دوکانونه بند کړي او دا چپس چې دی نو دا ختم کړي. که نو زه به سره داسې حل وکړم چې تاسو یې بیا یاد ساتئ. نو ټولو له پکار ده که نه چې دا چپس چې دی نو دا ماشومانانو له نه ورکوي او داسې قسمه چپس دې نه راوړي چې هغه ماشومانانو ته نقصان نه سي او ماشومانان چې دي نو زندګي ختموي. دا ټولو دکاندارانو پکار دی او دا ویډیو دومره شیر کړئ چې ټولو دکاندارانو ته ورسي، که نه چې د خپل خرڅ لپاره داسې څیزونه راوړي چې هغه ماشومانو ته نقصان نه رسوي. ځکه دا چپس چې کوم راوړي نو دا ډېر زیات بیکاره دي. کوم اصل چپس چې دي نو هغه 100 روپۍ باندې خرڅېږي او ډېر ښایسته وي، او دا هغه چپس راوړي چې به دې ماشومانو ته ډېر زیات نقصان ورکوي. نو زما دا ویډیو پیغام ټولو پښتنو ته او ټولو ته ورسوئ چې چېرته هم په دوکان کې ماشومانانو له چپس اخلئ نو کوشش کوئ چې دا څیزونه له مه اخلئ. انچوري، چپس او دا څیزونه بالکل ماشومانو له مه ورکوئ، که نه بیا به ورته نقصان ورسوي.